د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. عمران خان وایي نن به ډي چوک ته رسېږم، حکومت یې لار نیولې. د پاکستان مخکني صدر اعظم عمران خان ویلي د اسلام آباد په کشمیر روډ به تېرېږم او ډي چوک ته به رسېږم، خو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اسلام آباد په لوري د پاکستان تحریک انصاف د لاریون مخه به نیسي. عمران خان پرون په پېښور کې په خبري غونډه کې ویلي وو که هر څنګه وي دوی به اسلام آباد ته ځان رسوي او له دغه وړاندې ویلي وو چې هغه به پخپله د پېښور نه د لاریون مشري کوي او په 25مه یعنې نن د شورا یا چهارشنبې په ورځ به ماسپښین 3 بجې به د اسلام آباد په سرینګر هایي وي د خپلو پلویانو سره وویني. خو د پرونۍ خبري غونډې وروسته عمران خان په یوه ویډیوي بیان کې ویلي اسلام آباد کې به ډي چوک ته رسېږو او هغه به خلکو غږ کړی چې په ټول ملک کې راووځئ. بل لورته په پاکستان کې د عمران خان سلګونه پلویان نیول شوي. له هغه وروسته چې د پاکستان مخکني صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د لویې مظاهرې د پیلولو غږ وکړ، راپورونه وایي چې د پاکستان پولیسو د هغه د پلویانو په کورونو چپې وهلې او سلګونه کسان یې نیولي دي. عمران خان د یکشنبې په ورځ له خپلو پلویانو وغوښتل چې د چهارشنبې په ورځ لویې مظاهرې پیل کړي او د پارلمان تر منحل کېدو او د نویو انتخاباتو د نیټې تر اعلان پورې په اسلام آباد کې پاتې شي. قدرمنو دوستانو له مالتیا مو مننه ښې چارې.